الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها فيقال لها ارجعي من حيث جئت وتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أعز عليه للنبوة خاتم من الله من نوره وله يشهد وضم الإله اسم النبي باسمه إذا قال المؤذن في الخمس أشهد وشق الله من اسمه ليجله فذا العرش محمود وهذا محمد. زماد اسلام خگو مسلمانان ورنو ما ستاسو په مخ کې د قرآن عظیم الشان د 11 سپارې د سورۃ یونس د 5 نمبر آیات لومړنۍ حصہ تلاوت کړې ده. د الله تبارک وتعالى ته دعا ده چې کدا الله تبارک وتعالى توفیق شامل حالو نو داغی ترجمه بتاشتا وکم او داغی نرستما دور جهان سردار رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث چې امام بخاری په خپل صحیح کې په کتاب بدء الخلق کې روایت کړی دی نو داغی بم ترجمه تاشتا وکم. لمړی د آیات ترجمه ده. الله رب العزت په خپل کلام سورۃ یونس آیات نمبر 5 کې داسې ارشاد فرمایلی دی چې هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، چې الله تبارک وتعالی هغه ذات دی چې هغه ذات لمر ضیا کړی دی. ضیا چمکدار او تیز رڼا ته وایي. والقمر نور او نور چې دی
هغه نرمې رڼا ته وایي چې هغه سېزل نه کوي. ضیا سېزل کوي، نور سېزل نه کوي. نور ډېر ګرمي نه راولي. دا فرق دی د مر او د سپوږمۍ. نو چې الله تبارک و تعالی مر چې دی داسې روښانه کړی دی چې شغلې کوي، او سپوږمۍ نور پیدا کړی ده. دا د څه دپاره؟ بیا د دې دپاره وقدرناه منازل، بیا د دې دپاره لارې منزلې مقرر کړي دي چې په دې کې څه شی وشي لتعلموا عدد السنین والحساب، چې تاسو د دې لمر او د سپوږمۍ په ذریعه سره د کلونو او د هر شي شمېر وکړئ. د کلونو شمېر وکړئ او د نورو شیانو شمېر وکړئ. لکه مزدور سهار مزدورۍ له لاړ شي، مازدیګره پورې مزدوري وکړي، بیا مرستګه پرېوځي، مازدیګر شي، ماښام دی شي. نو که چېرته دا پرې نه وځي نو د مزدورۍ وخت به پوره نه شي. همداسې د نورو کارګرانو یا که همدغسې ټول عمر ورځي نو هېڅ حساب معلومیږي نه. د قرضدارۍ وخت نه معلومیږي، د حج وخت نه معلومیږي، د زکات د نصاب نه معلومیږي، کال پې تېر شو نه شو تېر. نو کال تېرېدل چې دي او حساب هر څه چې دي دا د لمر او سپوږمۍ او د شپې او د ورځې پورې تعلق لري. ځکه چې لمر سترګه د ورځې راخیږي او سپوږمۍ د شپې راخیږي. نو په دې سره خلک حسابونه مچوي. نو الله رب العزت فرمایي چې الله هغه ذات دی چې د تاسو دپاره لمر ضیا او سپوږمۍ نور جوړه کړې ده. اوس امام بخاري رحمت الله تعالی علیه په صحیح بخاري په بدء الخلق په باب کې د حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه نه دا حدیث روایت کړی دی چې هغه وایي کله چې زه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره روان وم، کله چې لمر پرېوته نو د دواړو جهانو سردار ما ته وفرمایل اتدري اين تذهبو، پوهېږي چې دا مر سترګه چېرته غایب شوله، چېرته لاړه یا چېرته ځي؟ قلتو، ومې ویل عرض مې وکړه الله ورسوله اعلم، الله او د هغه رسول ښه پوهېږي، بهتر پوهېږي چې دا چېرته دي. موږ ته پته نشته، ما ته پته د دې نشته دا چېرته دي. قال د دواړو جهانو سردار ارشاد وفرمایه فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش، دا ځي کوم ځای پورې؟ تر هغه ځای پورې چې دا د عرش نه لاندې ځای ته ورسېږي. عرش نه لاندې ورسېږي نو بیا د عرش نه لاندې دا لمر سترګه سجده وکړي تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، بیا د الله تبارک و تعالی نه د دوباره د راختلو د مشرق نه د راختلو سوال وکړي، اجازت وغواړي، اجازه وغواړي، اذن وغواړي. نو الله تبارک و تعالی ورته اذن ورکړي، اجازت ورته ورکړي چې زه د مشرق ته راوخېږم. دا هر ورځې ده، هر ورځې چې مر سترګه پرېوځي نو بیا د عرش نه لاندې ته ورسېږي، اول ته سجده وکړي د الله تبارک و تعالی په حضور کې د عرش نه لاندې، او د دوباره د راختلو اجازت وغواړي. او الله تبارک و تعالی ویوشک ان تسجد فلا، او ډېر نږدې خبره ده چې دا مر سترګه به سجده وکړي، خو الله تبارک و تعالی به بېنیازه ذات دی، خود مختاره دی،
هغه به ورته د راختو اجازت ورنکي فلا يقبل قبوله به یې نه کي دا سجده به ولا قبوله نه کي فلا يقبل منها وتستأذن بیا به د راختو اجازه وغواړي فلا يؤذن لها بیا به ورته د راختو اجازه پس هم ورنکي فيقال لها بیا به دې ته الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ارجعي من حيث جئتي کوم ځای نه چې راغلي یو مال ته لاړه شه یعنې مغرب نه راغلي مغرب کې پرېوتې وي هماغلته ورشه فتطلع من مغربه او د مغرب نه راوخېږه دا ځلې د مغرب نه راوخېږه فذلک چې په همدارنګه د الله تبارک وتعالی فرمان دی قولو والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم چې دا لمر چې دی دا روان دی خپل مستقر ته چې هغه مستقر یې د عرش نه لاندې د سجدې دی چې دا اندازه چې دا د غالب او عالم بادشاه چې الله رب العزت دی دا اندازه ولا هغه مقرر کړی ده دا الله ولا هغه مقرر کړی ده نو د قیامت په علاماتو کې دا د مغرب نه د مر سترګې راختل دا په د قیامت لس یا 15 غټ علامات دي په هغې کې دا ډېر یو غټ علامه ده د قیامت نو چې ابن ماجه شریف کې په کتاب الفتن کې دا حدیث دی چې کله چې مر د قبلې نه راوخېږي نو دا به فقط هماغه ورځ یوه ورځ بیا به د هغې نه وروسته بیا د مشرق نه راخېږي او مغرب کې به پرېوځي خو د توبې یوه دروازه ده چې د یو چوکاټ نه د بل چوکاټه پورې 40 کاله مسافت دی دا دروازه په مغرب کې دا او کلاو ده هر څوک چې د کفر نه توبه کی د ظلم نه توبه کی د هر څه نه توبه وباسي نو هغه دروازه کلاو ده خلاصه ده نو دا دعا په هغه دروازه ورنوځي او الله یې قبلوي خو کله چې مرد قبلې نه په دغه یوه ورځ راوخېږي هغه به د غرمې پورې راشي نو په هغه ورځ به دا مر سترګه داسې توری لکه تبۍ هېڅ رڼا به پکې نه وي چې د هغې بیان به په بل حدیث کې ته وکړم چې هغه هم حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه روایت کړی دی خو امام بخاري ډېر مختصر روایت کړی دی او هغه لږ اوږد روایت کړی د هغې نه پسې وروسته بیا حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه په 4-5 پاڼو کې او په 10 صفحو کې ورپسې هغه حدیث راوړل کړی دی چې د لمر او سپوږمۍ منازل یې پکې ښودلي دي نو که چېرته د الله توفیق شامل حال هغه خو زما د خیاله په یو بیان کې په یوه ګنټه دوه کې خلاصېږي هم نه خو زه به کوشش وکړم چې موږ په پوه شو د الله په قدرتونو باندې ځکه د ساینس باندې خو نن سبا د خلکو ډېر یقین دی او ما مخکې مې چې ساینس د تجربو او مشاهدو نوم دی او د الله تبارک وتعالی د قدرت ځکه دا ساینسدان هم الله تعالی پیدا کړی دی الله تعالی د له مرګ ورکوي د عقل هم هغه ورکړی دی د خپل یو حده پورې انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی دی نو هغه بیان به ورته وکړم نو دا مر سترګه چې کله د قبلې نه دغه نیمه ورځ پورې راوخېږي او بېرته د غرمې نه وروسته بېرته ستنه شي نو بیا به بیا د مشرق نه راخېږي خو دغه د توبې دروازه بندېږي لکه د ابن ماجه شریف حدیث دی په باب الفتن کې چې د هغې نه وروسته به بیا هم د توبې دروازه چې کله بنده شي
نو بیا به هم 100 کاله پس دنیا آبادی. 100 کاله. دا امام ابن ماجه په کتاب الفتن کې دا حدیث مبارک روایت کړی دی. هلته ګټلی شئ. نو زما محترم ورونو، د دې نه علاوه چې کوم دی نو هغه دا حدیث خو امام بخاري ډېر مختصر روایت کړی او من دغه د حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه حدیث مبارک امام ابو جعفر محمد ابن جریر طبری المتوفا سنه 310 هجری یعنی 3 صدۍ کې وفات شوی دی او په 240 کې پیدا شوی و. د طبرستان اوسېدونکی دی د طبري. نو هغه په خپل تاریخ کې تاریخ الرسل والملوک په نامه چې تاریخ طبري متوي او عنوان یې د تاریخ الرسل والملوک په نامه دی. په هغې کې په صفحه 3 کې تاریخ طبري جلد اول صفحه 3 کې امام طبري د خپل سند سره د حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه نه دا حدیث روایت کړی دی. عن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال كنت أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تماشي جميعا نحو المغرب. حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د دواړو جهانو د سردار کنتو اخذ د رحمت عالمین صلی الله علیه وسلم مبارک لاس نیولی او موږ د نتماشي جميعا نحو د مغرب په طرف ټول روان وقد طفلت او المر سترګه په پریوتو کې وه داسې وکړو فما زلنا نظرنا الیها حتی غابت موږ هغې ته کتل چې تر دې چې هغه مر سترګه پریوته. قال بیا ما عرض وکړو د الله رسول ته قلت ومې ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ای د الله تبارک وتعالی رسوله این تغرب دا چېرته پریوته دا کوم ځای کې غایب شوه. قال د دوړ جهان سردار فرمایل تغرب فی السماء دا په اسمان کې پریوته ثم ترفع من سماء الى سماء بیا د یو اسمان نه بل اسمان ته اوچته شوه حتی ترفع الى السماء السابعة العليا تر دې چې اووم اسمان د پاسه ورسېده حتی تکونه تحت العرش بیا د عرش لاندې ځي فتخر ساجدا بیا هلته د الله په حضور کې سجده کوي فتسجد معها الملائکة الموکلون بیا د هغې سره چې هغه ملایکې مقرر دي نو هغه به وروسته حدیث کې راشي خو تاسو ته ووایم چې ملایکتون چې 360 ملایکې دي چې هغه ټولې د اول اسمان دي هغه په دې مر سترګه مقرر دي چې دا مر سترګه وخوځه د دې بیان آخر کې به هغه راشي نو د هغې تفصیل بیان به تاسو ته وکړم. نو دلته چې کومې مؤکل ملایکې دي چې د دې مر سترګې راکش کول مامور دي نو هغه مر سترګه سجده کوي او هغه ملایکې چې هغه ملایکې ټولې د اول اسمان دي هغه هم سجده کوي. ثم تقول بیا د الله تبارک وتعالی په حضور کې مر سترګه عرض کوي یا ربي من أين تأمرني أن أطلق د کوم ځای نه ما ته امر کوي چې د هغې نه راوخېږم کوم ځای نه راوخېږم ما ته کوم امر دی چې زه د کوم ځای نه راوخېږم ام مغربي ام من مطلعي د مشرق نه راوخېږم که د مغرب نه. قال بیا حضرت ابو ذر فرمایل فذلك قوله عز وجل
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم حيث تحبس تحت العرش يعني ذلك صنع الرب العزيز في ملكه العليم يخلقه بخلقه قال فيأتيها بیا التدا په سجده پرته چې په دغه وخت کې الله تبارک وتعالى ورته اجازه ورکړي راختو نو په دغه وخت کې به څه وشي فيأتيها جبريل بحلة ضوء من نور العرش چې په دغه وخت کې یو جوړه جامې حضرت جبريل علیه السلام راوړي چې هغه جامې د عرش د نور نه وي د عرش د نوري من بحلة ضوء من نور العرش د عرش د نور نه هغه جوړه د عرش د نور نه نو ځکه دا سپوږمۍ د عرش د نور د جوړې د سبب رڼا کوي او کومه ورځ چې ما ته ویلي چې د مغرب نه به راوخېږي نو په هغه ورځو ته هغه جوړه اغوستل شوې نه وي حضرت جبریل ورته هغه جوړه اغوستې نه وي ځکه تکه توره ورځ وي هغه تبۍ د کونج علی مقادیر ساعة النهار څونه چې د ورځې اندازه ده په دې مقدار ورته هغه جامې واغوندي فی طوله فی الصیف د ګرمۍ په اوږدو ورځو کې هم دغه جامه ورته اغوندي د عرش د نور هر ورځ یوه نوې جوړه دې مر سترګې ته د نور د عرش نه په غاړه کېږي به راغوندي او قصره فی الشتاء او د وړو ورځو د ژمي جوړه بېله ده هغه هم د نور جوړه ده او ما بین ذلك فی الحریف والربیع او یا د مني د موسم جامې دي او یا که د پسرلي دي قال فتلبس تلك الحلة دا جامه ورته په دې رقم اغوندي کما یلبس احدکم ثیابه لکه تاسو چې څرنګه یعنی د عمر سترګه په دې جامه کې پټه کړي دا د نور جامې دي د عرش د نور لکه تاسو چې څنګه جامې اغوندئ ثيابه ثم تنطلق بها بیا في جو السماء حتى تطلع من مطلعها بیا د خپل راحتو د ځای نه راوخېږي قال النبي صلى الله عليه وسلم فكأنها قد حبست مقدار 3 ليال ثم لا تكسدوا نو یو ورځ به داسې راشي چې دا به په سجده پرېوځي د 3 ورځو د مقدار په اندازه والله اعلم چې هغه 3 ورځې به د هغې جهان ورځي او که دا ورځې به وي 3 ورځو په مقدار به دا په سجده پرېوځي نو دې ته به د نور د عرش جامې وانغوستلی شي وتؤمرو او بیا به حکم ورته وکړي ان تطلع من مغربها چې د مغرب نه راوخېږه فذلك قوله عز وجل اذا الشمس كورت او یاد کا او کله چې لمر سترګه راټوله شي نچه شي او په همدارنګه قال حضرت عبدالله والقمر كذلك في مطلعه چې لمر سترګه هم په دغه رقم ده في افق السماء ومغربه وارتفاعه الى سماء السابعة العليا چې دا هم د اسمان پورې ځي هلته جګېږي او دا هم هلته سجده کوي ومحبسه تحت العرش وسجوده ولكن جبريل عليه السلام يأتيه بالحلة من نور الكرسي مگر مر سترګې د سپوږمۍ ته د کرسۍ د نور جامې اغوندي او لمر سترګې ته هغه تېزوالی ډېر دی د کرسۍ کم دی دې ته دغه اغوندي د کرسۍ د نور او مر سترګې ته د عرش د نور جامې اغوندي من نور الکرسي
قال فذلك قوله جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وکم مخکې مې چې د دې آیات نه موضوع جوړه کړې ده. نو بیا حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ چې بیا موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره فصلينا المغرب لما قام المنذ ذاك فهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نو دا د لمر او د سپوږمۍ دا حالت چې دا غي انما هو ان ذوق الشمس من كسوة كسيتها من ذوق العرش. چې هغه د عرش جامې د عرش د نور جامې دي او د سپوږمۍ د کرسۍ د نور جامې دي. او په همدې رقم لکه چې الله تبارک وتعالی فرمایي چې وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. یعنی اللہ رب العزت فرمائی سورہ اسراء یا بنی اسرائیل آیات نمبر 12 چې وجعلنا الليل والنهار آیتين چې موږ دا مر سترګه دا شپه او ورځ وجعلنا الليل دا شپه والنهار او ورځ شپه او ورځ چې آیتين دا د الله تبارک وتعالی د ډېر قدرتونو او د قدرتونو د نښو دا دوه نښې او علامې الله بیان کړي چې دا هم زما دا دواړه هم زما د قدرت نښې دي علامې دي. دا ما د مخلوقات د څه لپاره فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. نو چې د شپې علامه چې وه چې سپوږمۍ ده د هغې رڼا مې کمه کړه. فمحونا کمې مې کړه هغه رڼا ټوله میاشت هغه رڼا نه وي. ټول کله غټېږي کله وړېږي کله چې میاشت جوړه شي الله. نو دا حسابونه هم په هغې باندې برابرېږي. نوې میاشت راوختله میاشت د 2 ورځو ده د 10 ده په دې حساب باندې. نو که چېرته د هغې رڼا دایم قایم وي نو بیا شپه هم ده ورځ او شپه یو شی شو. نه الله تبارک وتعالی فرمایي چې وجعلنا الليل والنهار آيتين دا مې دوه د قدرت نښې دي. فمحونا آية الليل نو دا د شپې علامه چې ده دا مې کمه کړه محو مې کړه. وجعلنا النهار مبصرة دا د ورځې علامه چې وه دا مې روښانه کړه چې لمر سترګه ده. دا د څه دپاره لتبتغوا دا دواړه علامې مې په دې رقم برابرې کړي لتبتغوا فضلا من ربکم چې تاسو په دې کې د الله تبارک وتعالی فضل ولټوئ. ولتعلموا عدد السنين والحساب لکه د سوره یونس په آیات کې من دا خبره ده چې لتعلموا عدد السنين چې تاسو د کلونو حساب وکئ او مندسې د ورځو د اقتصادیات دا شي حساب په دې کې تاسو ته معلومیږي چې د هغه سهار نه د ماښامه پورې معلومات کېږي. لتعلموا عدد وكل شيء فصلناه تفصيلا او موږ هر شی په تفصیل سره بیان کړی دی. بیا د دې نه وروسته دا خو د حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه حدیثو د لمر سترګې او دغه و د دې نه وروسته ډېر یو اوږد حدیث حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت کړی دی. نو د کوم ځای پورې که
زما دغه ځکه چې زه د ژوند په آخري مرحلو کې مو دا بلغوا عني ولو آیه د دې مصداق یم چې څه چې زما په دې کم علم کې دي چې دا خلکو ته روزېږي نه زما مقصد نمبرداري ده په دې کې او نه مې خود غرضي ده پکې بس خبره صرف دا ده چې الله تبارک و تعالی د قدرتونو نه دا خلک مسلمانان خبر شي نو یو روایت دا حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی الله اول دغه نه کړی دی نو زه به اوس د عربۍ په ځای یوازې تاسو ته دغه ووایم دا پښتو ووایم چې حضرت اکرمه تابعي وایي د اکرمه خو یو اکرمه تابعي دی او یو خو اکرمه چې و د ابوجهل دی و مګر حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنه بیا اسلام قبول کړ د فتح مکې نه وروسته او ډېر ښه اسلام یې شو د هغه ډېر ښایسته اسلام تلاوت به همیشه کوو بیا به قرآن چپې کوو او بیا ویلي چې کلام ربي دا زما د رب کلام حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنه ډېر جلیل قدر صحابي و اسلام یې قبول کړ او ډېر ښه اسلام نو یو اکرامه تابعي دی چې دا د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی شاګرد و نو هغه وایي چې موږ د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی سره یو ورځ په محفل کې ناست وو چې په هغه وخت کې یو سړی راغی او ویې ویلې چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه کعب اخبار یو عجبه خبره کوي نو کعب اخبار ما په بل بیان کې ویل چې کعب اخبار معنا عالم په دغه کې اخبار به ورته ویلي یهودو کې به چې عالم و بني اسرائیلو کې هغه ته به اخبار ویلي رهبان احبار نو کعب نوم اخبار یې ورته ویلي دا د تورات عالم و نو په مدینه منوره کې اوسېده د مدینې اوسېدونکی و او یا یې بدبختي وګڼه یا نیکبختي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ظاهري زمانه کې اسلام قبول نه کړ د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه د خلافت په زمانه کې اسلام قبول نه کړ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په آخري زمانه کې اسلام قبول کړ نو هغه به بعضې روایتونه د دغه کول اسرائیلي روایتونه به کول او ځینې نورو خلکو هم د هغه نه روایتونه حاصل کړي دي اسرائیلي بعضې مفسرینو په خپل تفسیرونو کې هغه لیکلي دي خو نو دا یو سړی راغی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی دوی ویل چې کعب اخبار یوه عجبه خبره کړې ده نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې څه ویل عجبه خبره څه ده کعب اخبار وایي چې لمر او سپوږمۍ به د قیامت په ورځ دغه شي ده د زخمي غوایانو په شکل سورانې عفیرانې د زخمي غویانو په شکل به حاضر کړی شي او جهنم ته به وغورځېږي جهنم ته به ګزار کړي نو دغه وفرمیل چې په دغه وخت کې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه تکیه لګولې وه خو پاڅېد او نیغ کېناسته او پوښتنه یې وکړه چې کومه خبره ده هغه دا ده که اخبار وایي چې لمر او سپوږمۍ به د قیامت په ورځ د دوه زخمي غویانو په څېر ریشي او په شکل کې او دوزخ ته به ګذار شي نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایل اکرمه وایي چې ډېر په قهر یې وکړ چې دغه
کعب اخبار دروغ وایي، کعب اخبار دروغ وایي، درې کرتې وویل چې کعب اخبار دروغ وایي. هغه یو یهودي سړی دی چې غواړي چې خپل اقوال په اسلام کې شامل کړي. کېدای شي چې دا هغه وخت و چې حضرت کعب احبار اسلام نو قبول کړی، ځکه دی حضرت عبدالله ابن عباس دا اعتراض وکړ چې هغه یو یهودي سړی دی، هغه دا غواړي چې خپل خبرې په اسلام کې شامل کړي. او دغه الله تبارک و تعالی خپل فرمانبردار مخلوقات ته عذاب نه ورکوي. او حضرت عبدالله ابن عباس فرمایي چې لمر او سپوږمۍ خو تابعدار مخلوق دی، د الله په حکم سره رواني دي او د الله په حکم سره چلیږي. لکه چې دا آیات تلاوت کړي چې وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، یعنی چې هغه الله تبارک و تعالی تاسو لپاره لمر او سپوږمۍ مسخر کړي ده، تابع کړي، او هغه یو د بل پسې شاته راځي، یو د بل پسې شاته راځي. نو دا همیشه د الله تبارک و تعالی حمد و ثنا بیانوي. نو الله تبارک و تعالی دوی ته ولې عذاب ورکړي؟ نو کعب دروغ ویل دي. هغه دی نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه ته خیرې هم وکړي. نو بیا اکرمه وایي چې بیا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ موږ ته درې ځلې نو هغه درې ځلې دا وکړل چې انا لله و انا الیه راجعون، او د هغې نه وروسته یې یوه لښته راواغېستله او په ځمکې کرښې شروع کړي، او څه وخت یې سر هغې ته ټیټ نیولی او بیا یې سر راجګ کړ او موږ ته یې وویلې چې زه تاسو ته هغه خبره بیان نه کړم کومه چې ما د لمر او سپوږمۍ په باره کې د رحمت عالمین صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې ده. موږ ورته عرض وکړه چې ولې نه مرحمت وکړه، الله دې په تا رحمت وکړي، بیان یې کړه موږ ته چې هغه کومه خبره ده. نو حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لمر او سپوږمۍ په باره کې چا پوښتنه وکړه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله چې الله تبارک و تعالی د حضرت آدم علیه السلام نه بغیر نور تمام مخلوقات پیدا کړ، نو په هغه وخت کې دوه مرسترګې پیدا کړي، دوه مرسترګې چې دواړه ډېرې رڼا وي، رڼا یو رقم برابر وي، او مشرق او مغرب یې پکې محیط کړ، او د لمر سپوږمۍ په شکل یې هم یو مر پیدا کړ. دا دواړه مرسترګې یو رقم وي. بیا که چېرته الله تبارک و تعالی هغه دواړه لمرونه په خپل حال پرېوسي وی، نو په هغې کې به د لمر د ورځې او د شپې فرق نه و، لکه چې ما مخکې تاسو ته وویلي. خو نو بیا حضرت جبریل راولېږه، په هغې باندې په سپوږمۍ باندې خپل پر ووهو، نو د هغې رڼا یې کمه کړه. نو کوم چې د سپوږمۍ په منځ کې علامه تبري وایي داسې تور غوندې ټکي ښکاري،
نو هغه د حضرت جبریل علیه السلام د پر نښه ده چې د هغې رڼا یې زایله کړه کمه کړه لکه چې مخکې آیات کې د سوره اسراف 12 نمبر آیات کې مې درته بیان وکړ. نو اوس د دې نه وروسته بیا دا خبره ده چې الله تبارک و تعالی امام طبری فرمایي چې الله تبارک و تعالی دا د دې اسمان دا د دنیا اسمان چې دی د دې نه 3 فرسخه لاندې 3 فرسخه یو فرسخ 4.5 کیلومتر دی موجوده یو فرسخ څو ته وایي 4.5 کیلومتر نو یو 3 فرسخه چې دا څو فرسخ 14 شو 14 فرسخ 3 فرسخه د دې اسمان نه لاندې یو سمندر دی 3 فرسخه فاصله کې لکه 14 کیلومتر دا یو سمندر دی. الله تبارک و تعالی ته علم دی چې دا د کوم ځای نه راځي سرچینه اخلي او کوم ځای ته ځي. دا فقط د مشرق نه تر مغربه پورې دی مشرق مغرب دا سمندر او د دې نه یو څاڅکی اوبه د الله تبارک و تعالی په قدرت سره کته نه راځي یو څاڅکی او دغه سمندر په دا مرسترګه په یو تخ یا لکه ریړۍ چې عجله ورته وایي امام طبري د عجله لفظ استعمال کړی دی چې د حضرت عبدالله ابن عباس روایت نه دا ډېر اوږد حدیث دی چې په دې کې لکه ریړۍ دا د مرسترګه د عرش د رڼا لباس ورته واغوندي بیا یې د دغه ریړۍ د پاسه یا یې د دغه څرخې او ګاډي د پاسه کیږي. دا په دې سمندر کې په دې ریړۍ کې 360 کړۍ دي او هر یوه کړۍ کې یو زنجیر دی او هر یو زنجیر یو ملایکې نیولی دی. د اوړي په ورځو کې په هغه رقم کش کوي او د جمعې بیا 360 چینې دي. امام طبري په خپل تاریخ طبري کې دا وایي صفحه 465 کې جلد اول کې که د چاشه کې هلته دې ګوري. زه د ځانه یوه خبره هم نه کوم نه مې حق شته. نو دا ملایکې دا دغه راکاږي دا د مرسترګې دا ریړۍ 360 کړۍ دي پکې هر یوه کړۍ کې زنجیر دی. نو د ورځو د اوړي د ورځو په حساب یې په دې سمندر کې راکاږي. که چېرته دا په دې سمندر کې نه وي نو د دې رڼا به خلک وشېږي د دې تاو به د دې مرسترګې تاو به که ښکاره شي دې پله نو خلک به لمبه کړي. دا په دې اوبو په دریاب کې دې کې دا ملایکې کش کوي دې ریړۍ د پاسه لکه کښتۍ د کښتۍ کې دغه پراته دي دا کړۍ دي. نو هر یوه ملایکه 360 دی هر یوه کړۍ او رسۍ یوه ملایکه کش کوي په خپل اندازه سره. ذالک تقدیر العزیز العلیم په هغه اندازه سره چې د غالب او عالم بادشاه چې الله تبارک و تعالی دی دا د هغه حکم دی د هغه په قدرت سره یې د ملایکې کش کوي. او همدغسې سپوږمۍ هم د اوړي په اوږدو ورځو کې هم د اوړي په اوږدو ورځو کې په هغه مقدار کش کوي د جمعې په لنډو ورځو کې په هغه مقدار کش کوي. بیا 360 چینې دي 180 په مشرق کې دي
او 108 په مغرب کې دي. لکه چې د هغه چینو نه د یوې چینې ذکر الله تبارک و تعالی سوره کهف کې کړی دی چې وجدها تغرب فی عین حمیئة، یعنی لکه د تورو خټو چینې دي په هغې کې. نو په مشرق کې او په مغرب کې دا بېلې بېلې چینې دي. هر یوه چینه کې د اوړي ورځ د اوږدې ورځې چې دغه هم شته دی چینه، او د هغې دا راخېږي او په دې سمندر کې ځي او هلته پرېوځي. کله چې الله تبارک و تعالی وغواړي چې خپل مخلوقات ویروي او د خپل قدرتونو نه خبر کی، نو بیا الله تبارک و تعالی د دغه کشتۍ نه یا د دغه څرخ نه د مسترګه نیمډډي کی. نو بیا په دغه وخت کې څه شی وشي چې لمر تندره یا کسوف واقع شي. لمر تندره هم ورته وایي، کسوف ورته وایي عربۍ کې. او په همدا حال سره د دې نه چې خلق ویریږي او د الله تبارک و تعالی قدرت وپېژني په دغسې. اوس خو ساینسدانان وایي چې راتلونکي کال کې به پلانکي وخت کې خو امام طبري دا حدیث د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت کړی دی چې هغه د دې څرخې نه وغورځېږي. نو که مکمل طور د دې کښتۍ نه دغه شوله ګذر شوله، ځکه چې دا د ملایکو په لاس کې دي. ملایک یې کش کوي په خپل مقدار سره، خپل ځای ته یې رسوي او د هغې ځای نه بېرته رسي. دا خو یو شو. او په دلایل نبوت کې د بیهقي امام بیهقي په دلایل نبوت کې او امام ابو نعیم هم په دلایل نبوت کې او خصائص علامه سیوطي رحمت الله تعالی علیه په خصائص کبرا کې د لمر او د لمر د سترګې یو بل دلیل بیان کړی دی. والله تعالی عالم دی. عالمانو هغه په خپلو تصنیفاتو کې لیکلی دی. دلته خو دا سپوږمۍ د عرش د سجدې هغه هم ویلي دي، خو دا خبره پکې کړې ده چې رکانه نوم یو پهلوان و، د مکې اوسېدونکی و، او اسنم نومانې وادۍ کې هغه وادي چې وه هغه ځان له ده وه. دا ډېر پهلوان و. هغه وادۍ کې ډېر واښه و، اوبه هم پکې ښې وي، خو بل څوک به د هغه د یېرې هغه وادۍ له نه ورتله. هغه ډېر غټ پهلوان و. نو یو ورځ د دواړو جهانو سردار هغه وادۍ پله ورغی او رکانه ولیده. نو رکانه ورته وویل چې دغه زما خو تا ته ډېر انتظار و چې کله به ته ځان له ځای کې ما سره مخامخ کېږي، او هغه اوس مخامخ شولې. اوس به دا وکړو چې ما سره به کشتي کوې، ما له به په غېږ راځي. نو د دواړو جهانو سردار ورته وفرمیل چې تا له خو به په غېږ درځم، بلکل، خو خبره دا ده چې که څه مې ملولې نو څه شرط خو به کېږي که نه. نو رکانه وویلې چې هو که دې څه ملولمه نو په څه ملولو سره 10 وزې به درکړم، 10 وزې به تاله درکړم. نو غېږ ورغی، هېڅوک هم نشته دی. او رکانه هغه پهلوان و چې د هغه شا چا ځمکې له نه ووړي. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه جګ کړ او د ډاګې راویسته او په خېټه وله کېناست. او ته خو هغه خو مشرک و، خو هم یې وزې رابېلې کړې، ویل دا ستا شولې. خو دا پرې وران شولم، بیا راښغی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیا غېږ ورکړ، بیا یې راڅملو، رکانه یې بیا راڅملو.
لس ورځې بیا بېلې شوې شل شولې بدریم ځلې بیا په دویم ځلې بیا څه انا بهانه وکړله چې زه بیا دا پېره مران شولم بیا غېږ راشه بیا چې غېږ ورغې نو هغه دریم ځل یې هم راڅملو چې راڅملو دېرش لس ورځې نورې بېلې کې دېرش نو بیا یې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ چې دا زور د یو انسان هم نه دی دا تا سره چې کوم طاقت دی بېشک چې دغه دا د چا د طرفه دی خو زه فقط تا نه یو سوال کوم او که د هغې جواب دې راکړو نو اسلام قبلوم نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې سوال وکړه کوم سوال دی نو رکانه وویلې چې څه وجه ده چې په ګرمۍ په سخته ګرمۍ کې چې ځمکه وکني نو هغه زم یعنې زیر زمیني هغه هم یخی او د ځمکې اوبه هم یخي دا څه وجه ده او په سخته څلا او ګرمۍ یخنۍ او واورو کې چې ځمکه وکني نو ځمکه هم ګرمۍ او د ځمکې اوبه هم ګرمۍ دا وجه څه ده سبب دی نو دواړو جهان سردار هغه ته وفرمیل چې په د اوړي په ورځو کې ورځ اوږدی او شپه لنډی نو مر سترګه چې کله پرېوځي نو دا بېرته په سرعت سره ډېر په چابقۍ سره د ځمکې نه لاندې بیا ځي دا یو مر سترګه ده ټولې نه دي هره ورځ دا یو مر سترګه ده بېله بېله مر سترګه ده د راختو ځایونه بېل دي نو دا په ځمکې نه لاندې ځي نو په اوړي کې ورځې اوږدي شپه لنډی د ځمکې لاندې چې ځي ډېر په سرعت او چابقۍ او په منډه ځي د راختو زیاته نو په ځمکه کې لاندې وخت کم وي نو د دغې وجې نه ځمکه هم یخی په ګرمۍ کې او اوبې هم یخي او کله چې جمع او شپې اوږدي او ورځې لنډي نو مر سترګه چې هلته ورسېږي خپل اندازه باندې زر ورسېږي د ورځې بیا چې د ځمکې لاندې ځي نو ډېر په مدار او په قلار رفتار سره ملایکې کشتۍ روانه کړي ځي نو په دغه وجه باندې دا هغې ځمکه کې وخت ډېري نو دا ځمکه هم ګرمۍ او اوبې هم ګرمۍ د ځمکې په ژمي کې ګرمي هم د مر سترګې د وجې ده او په اوړي کې د ځمکې اوبه او زیر زمیني هم د مر سترګې د سرعت د وجې ده او هلته د تاخیر د وجې ده چې په قلار روانه وي نو بیا رکانه اسلام قبول کړو او مسلمان شو نو دغه کار دی چې خسوف او کسوف چې دی دا بیا په دې رقم واقع کېږي د دې نه مخې ته بیا دغه ډېر اوږده حدیثونه بیان کړي دي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه په دې باره کې خو زمونږ د الله تبارک و تعالی په قدرتونو ایمان دی نو که د هر چا په دې بیان کې څه دغۍ ده نو تاریخ طبري جلد اول صفحه 4 شروع کېږي دا بیان د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه او دغه ته رسېږي خو زه په دې نه باندې اکتفا کوم نو الله تبارک و تعالی دې موږ او تاسو ته د نیک عمل کولو توفیق راکړي او الله تبارک و تعالی دې موږ او تاسو ټول په صراط مستقیم روان کړي او د ظلم تعدا او د جبر نه دې الله تبارک و تعالی موږ تاسو ټول په خپل امان کې وساتي او په دې سپېڅلي دین دې الله تبارک و تعالی موږ تاسو ټول ته استقامت راکړي او کله چې دنیا نه واپسي نو په خپل الله تبارک و تعالی کلمه جاری کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله